بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الله همدردم د انډس ټاک سره په نننۍ ټاک کې شامل خبرونو هډلاینز. سید عاصم منیر فیلډ مارشل وطن ته واپس را رسیدل له کامیابي دورې وروستو. هرمز ابنای هرمز سره د شرطونو پرانستل کېدل. پټرول په ځای او په ډیزلو کې 22 روپۍ ارزاني راتلل. هیواد کې د ناروا لوډ شیډینګ احوال او نړۍ کې په وړاندې ځل په چاینا کرنسۍ کې د پټرولیم مصنوعاتو خریداري او د پخواني سابقه خاتون اول بشرا بیبي اپریشن. راځو خپل وړاندې نړیوال خبر ته او دغه خبر چې د ایران او د امریکایي جنگ په حواله سره ده. څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې فیلډ مارشل سید عاصم منیر څوک چې 2 ورځې وړاندې ایران ته په خصوصي دوره تللی و، د کامیابې دورې وروستو بیګا 2 بجې په نورخان ایربیس د هغې خصوصي طیاره راکوزه شوې او دغه دوره چې ده دغه سر ته رسېدلې. د دغه دورې په هکله که ووایو دغه یو کامیابه دوره وه، خو دغې دورې دوران کم ډیولپمنټس چې دي هغه مخې ته راغلي. نو لا زموږ فیلډ مارشل په ایران کې و چې د ټرمپ یعنی ډونالډ ټرمپ امریکایي صدر د طرفه بلها شی خبرونه چې دی په دغه وخت کې مخې ته راتلل. اول دا چې مونږ خو د ایران سره څه قسم جنګ نه غوښتو. د ایران خلک ډېر ښه خلک دي، دغسې د ایران خلک فایټر خلک دي. جنګ اصل کې نښتلی د دې نه دی چې د کوم اټمي چې کوم اټم و یا دا به وایو چې اټمي موادو حوالې سره دغه جنګ مونږ ته کول راغلی دي. کله د دغه جنګ حوالې سره راشو، په حقیقت کې د ډونالډ ټرمپ دغه خبرو ته پام وکړو نو دغه جنگ چې په اصل کې نښتی او د امریکې موقف په دې کې دا و چې وړاندې خبره دا وه چې دا کم رژیم چې دی دا چینج کوو او دغې کې مذاکرات هم روان وو. نو دغه د ټولو اهمه خبره دغه وه. دویمه دا چې اټمي چې کوم یعنې اټم چې جوړېږي یا اټمي مواد چې جوړېږي نو دغه هم موږ بندو. د دغه دواړو خبرو کې وړاندې خبرې دپاره چې کله نه هم دغه جنګ نښتی دی نو دغه خبره خو کامیابه نه شوه، یعنی رژیم چینج کېدل امکان ونه لرو. هر څوک کوشش د بغاوت وشو، هر څوک بمباري وشوې، هر څوک په دغه کې شهادتونه مخې ته راله، خو ایراني قوم یو موټی و، دغه ځای کې سپیس پیدا نه شو. د دې نه پس دا دویمه خبره خو هغې په خپله تیر چې کوم سپریم لیډر و آیت الله علي خامنئي نو هغه هم ویلي چې یعنی ایران په اټم جوړولو کې اټمي دماکو وغیره کې څه قسم دلچسپي نه لري. اوس چې 13 ورځ کم دغه دعوې مخې ته رالې نو په هغې کې ټرمپ اولنۍ خوشخبري دا ورکړه چې ابنای هرمز په هر قسم ټریفک دپاره خلاص شو. د دې نه که مخکې ووایم نو هم دغه کم چې یعنې جنګبندي کېده نو په هغې کې هم دا خبرې وې، 2 خبرې ډېرې اهمې وې د امریکې لخوا چې یعنې یو د ابنای هرمز خلاص شي او دویم دا جنګبندي دې وشي. نو په دغې خو عمل شوی و. 13 ورځ چې هغې کومې خبرې او کوم څرګندونې مخې ته راغلي په هغې کې وړاندې خبره دا چې ابنای هرمز په مکمله توګه خلاص شو. ایران هغه ټولې خبرې هغه ټولې چې کوم یو ورته دیو شرایط یې ښیو یعنې هغه ایران ټول ومنل، څه قسم په هغې کې مسله پاتې نه شوه. کم چې اتفاق راغلی و هغه خوشي و، خو په کم چې اتفاق نه و هغې هم ټول ومنل. دا هرمز ابنای هرمز به ازادي خو د امریکې محاصره به په ځای وي. دغسې دغه خبرې چې کله مخې ته راغلې نو په ایران چې میډیا کم ریپورټ کوي سرچینې نو هغې وایي چې د کله د وایي چې ټرمپ 2 پیرې چې دی اهم دروغ ویلي په دغه خپل په دغه لږ 24 غنټو دوران. یعنې وړاندې خبره هغه دا وایي چې هرمز مکمل خلاص دی، نه دی خلاص، مکمل نه دی خلاص. البته څه د خاص کمرشل جازونو دپاره د خاص کیپیسټي دپاره داسې نه ده چې په هغې به وسلې راځي یا هر څه چې راځي، یعنې دا خلاص دی خو د هغې اختیارات دي، د هغې نه به اجازتنامه اخلي او محدود جازونه چې دي هغه د هغې نه تېرېږي. دویم اړخ ته چې کومه محاصره وه بلاکیج و هغه خو ناکام دی. هر څوک میډیا ته وویل شي چې کامیاب دی، خو ناکام په دې دی چې تر اوسه د ایران جازونه راځي، د چاینا جازونه راځي، مختلف جازونه راځي، خو نه پوهېږم چې یعنې دا محاصره یې کړې چاته ده. که محاصره د ایران ته وي خو د ایران جازونه خو الریډي د هغې نه ځي راځي. د ایران خصوصي په دغه وخت کې دغه 2 معاهدې خو د ټرمپ د طرفه وي، د امریکې د طرفه وي چې ما تاسو ته وویلې. خو ایران څه غواړي؟ ایران څو ځله دا خبره په ډاګه کړه چې په ایران چې څومره پابندۍ دي
د هغې خاتمه غواړي. ایران دا غواړي چې د هغې چې کوم منجمد اساسي دي چې دغه خلاصې شي. بیا ایران ګارنټي هم غواړي چې آیا د دې څه ګارنټي ده چې بیا به امریکا په دې تیری نه کوي. د هغې ګارنټي هم غواړي او تاوان هم غواړي. د دې خبرې نه هغې لا په شا شوي نه دي. او په دې کې یو سټیټمنټ چې کوم مخې ته راغلی نو هغه دا دی چې سید علي یزدي د هغې د ایران د پارلیمنټ غړی دی. هغه وایي چې یاره موږ ته چې کومې خبرې فیلډ مارشل راوړې په کې دا یو خبره هم کړې وه چې موږ دغه صرف سنیریو جوړو د امریکې خلکو ته او د هغه ځای میډیا ته چې موږ محاصره کړې، نور موږ تاسو ته څه نه وایو، پریشانه کېږئ به هم نه، یریږئ به هم نه چې ستاسو جازونه به ونیول شي یا به هغه نقصاني شي. نو دا خبره پکې هغه خصوصي کړې ده او د یو ټي وي په خپل ټي وي یعنې په ټاک شو کې کړې ده. دغسې رویټرز دا خبره لیکي چې خصوصي کارډ چې دی هغه چې کوم هرمز چې کوم سټیټ دی د هغې به خصوصي د هغې اجازتنامه به وي نو هغه جاز به ځي. دغسې د دې نه پس چونکې په دغې باندې دا کېده چې یاره یو ډېر ښه فیس سیوینګ و چې ګوره دغه هر څه بندو ټرمپ چې دی دغه هر څه آزاد کړه. دلته پکې یو بله مسله دا مخې ته راغله چې هغې وایي چې هغه شانتې نه دی آزاد، اوس بیا فیس سیوینګ پکار و. نو بیا ټرمپ پسې بل چې کوم خبر کړی او خصوصي ټویټ هغه کړی نو هغه دا دی چې ایران سره دا خبره هم وشوه چې هغې به د یورینیم چې کوم وار ټرافي ده یعنې د یورینیم نه به هغې لاس اخلي، بلکې چې څومره یورینیم دي نو هغه به دې حواله کوي، یعنې امریکې ته به یې حواله کړي او امریکا به دا یورینیم راوالي. انټرنیشنل میډیا چې دا فیس سیوینګ وشو دغه څیزو دا ریکور شو په دې لپاره جنګ و. خو دغه خبره چې ده که نه دغه هم نه کېږي. وایه څنګه هغه داسې چې کم د دغه مذاکراتو ټیم چې دی د هغې مهم غړی چې کم یو دی بلکې د هغې هیډ دی باقر قالیفاف، هغه دا خبره کوي چې په هیڅ یو صورت د ملک نه د یورینیم یو خصم څوک نشي وړی د ایران نه چې یا بهر ته ویسي یا منتقل شي. دغه بی بي سی هم لیکي چې یعنې ټرانسفر ایران دعوه کړې چې څه قسم ټرانسفر به نه کېږي. دغه خبره پوسټ کړې ده. بله چې دی د دې سره چې کومه امریکایي یو مجله ده هغه بیا دغه مضمون لیکي او هغه په دې کې دا خبره کوي چې د 100 ارب ډالر قصه کېږي چې غالبا 100 ارب ډالر چې دي نو دا مخکې نه هم د دې چې دی فریز دي. دغه فریز اماونټ به ورکړی شي او دیو به څه وکړي چې یعنې دغه یورینیم به امریکې ته حواله کړي. ورسره دا خبره هم کوي چې د 100 کالو پورې به دیو د یورینیم خبرې نه کوي، یعنې که وړې تجربو دپاره سلک ډېر یي یا به یي خو کم چې په تجارتي پیمانه دي هغه به نشي کېدی. چې بیا دا دعوه هم کېږي چې ایران پکې د 15 کالو پورې خوښۍ ښوولې ده. د دې نه مخکې د تاوان خبره کېده نو هغې 20 ارب ډالره خبره کوله او امریکا ورته غالبا چې ذرایع دا وایي چې هغه ورته 15 ارب ډالرو ته تیاره وه. خو اوس د دې 100 اربو ډالرو خبره کېږي چې دغه به ورکړی شي او دغه یورینیم. خو دغه خبره هم لا حال فلحال داسې امکان نه لري لکه څومره ایزي چې کوي امریکا دومره ایزي دا خبره امکان نه لري. اوس دا خو زموږ واړه واړه ملکونه دي خو که څوک په رښتیا ووایي او دې ملکونو کې ژبه وی او دې ویل کولی شوی نو پکار وه چې دې هېوادونو تپوس د ټرمپ نه کړی وی چې تا چې حمله کوله په ایران نو د ایران خو د څه رژیم د چینج نه کو او اوس چې ته بیا روغې جوړې کې نو ته خو روغه به وکړې، ته خو به مذاکرات وکړې، پاکستان به سالسي وکړي، ستا دپاره به کښېنې خبره به وکړي. خو دا دومره د مشرق روس تاله چې دا تاوان تا دومره ورکړو دا به څوک ورکوي؟ اوس افسوس دا دی چې داسې یو هېواد پکې وی چې هغه دا تپوس کولی چې دا دومره تاوان تا د څه دپاره وکړو تا څه حاصل کړه. که ته د یورینیم خبره کې یا بله خبره کې یا ته د رژیم چینج ونه شو د دې تاوان ځای به څوک ورکوي؟ خو دا د مزې خبره دا ده چې د زورور زمیندار غوایي چې دی خو په لوړه پوله ځي نو هغه ته څوک دا نشي ویلی ګنې نو دا وخت بالکل مناسب وخت دی چې تپوس وکړی شي. ها یوه خبره دلته چې کومه ګټوره ده د پاکستان دپاره هغه به پکې خامخا کوو او هغه دا ده چې ایران چې کله ابنای هرمز بند کړی نو ټرمپ دنیا ته چغې ووالې که ایټلي که برطانیا وه که داسې نور ملکونه خو هېڅ چا هم ایران د چا خبره نه منله او خلکو ویې نه ځان له به ورسره ګورې موږ په دې منځ کې نه راځو. د ناټو ملکونو خفګان پکې مخې ته راغی. دغه هر څه په میډیا دي. خدای یو خبره کوو چې پاکستان یا دا به ووایو چې فیلډ مارشل سید اسیم منیر 13 ورځ د هغه تګ او په دغه یو څو غنټې تېرېدو نه پس چې دی هغې دغه ډیولپمنټ مخې ته خامخا زبردست راغی چې
چې ابنای هرمز یعنی خلاص شو نو دا مونږ ویلی شو چې بل هیڅ چا دا کار نشو کولی دا کریډټ هم پاکستان ته راغی دغسې د شهباز شریف زمونږ وزیر اعظم چې کومه دوره وه دغه هم زمونږ په اکانمیکل سایډ باندې ډېره ښه دوره وه د دې نه مخکې خو بلا چې کومې دعوې زموږ حکمرانانو کړې وې خو ټولې دروغ شوې هغه خو بجای سرمایه کاري راتلل هغه خو واپس تللی وه خو دلته سرمایه سنه داسې راغله ګارنټي شوده چې سټیټ بینک هم د هغې پخلی کړی چې موږ ته یعنې 2 اربه ډالر چې دی هغه راغلي 1 ارب ډالر چې نور راشي نو 3 اربه چې څنګه محمد بن سلمان کوم لوز کړی هغه به سر ته ورسي دغسې بیا په قطر کې او دغسې بیا په استنبول کې په ترکي کې هم د پاکستان ډېرې ستاینې شوي دي په دغه روغې جوړې حوالې سره هم او دغسې دا ټول څیزونه چې دی دغه ښه دوره ګڼلی کېږي که د فیلډ مارشل وو که زموږ د وزیر اعظم دغه یو زموږ سره بارانۍ خبر بل دلچسپ خبر هم دغه بارانۍ او هغه دا چې د رایټرز هم دغه خبره لیکي نیوز ایجنسي چې په ورلډ کې په وړاندې ځل پټرولیم مصنوعات اخیستی کېږي او دغه پټرولیم مصنوعات چې دي دا بجای په ډالرو کې یعنی چېرته چې پټرولیم مصنوعات اخیستل کېږي نو هغه په ډالرو کې اخیستل کېږي خو دا ځل په وړاندې ځل هند اخلي پټرول د ایران نه او بیا یې اخلي په کومه کرنسۍ کې یعنی په چاینیز کرنسۍ کې دلته په دې خبره کې یو بل خبر دننه هم پروت دی که لږ د موږ پام وکړو هغه دا دی چې یعنی دلته هم ایران خپله خبره منوا وهي دلته هم ایران بره روان دی ځکه ایران فاتح دی چې ایران دلته هم په چاینیز کرنسي کې تیل لي بجای د دې چې هغه په ډالر کې والي نو دا ډالر ته شکست دی او د دې سره ډالر او بلکې صرف ډالر نه امریکا ډونالډ ټرمپ او دغسې یورپ ټولو ته په مخ لویه څپېړه دا ده چې په چاینیز کرنسۍ کې او بله پکې د مزې خبره دا ده چې کم بینک دی ICIC بینک تھرو دغه ټرانزیکشن به کېږي او دغه تیل اخیستل کېږي او بیا پکې دا خبره کېږي چې دغه تیل چې هندوستان په 50 روپۍ لیټر هم ورکي نو بیا ورته هم 25 روپۍ څه کم اوس بیش دا هغې ته منافع ده اوس د ایران نه هم دغه یو منطقه ده زموږ دغه یو جنوبي ایشیا ده چې زموږ هیواد ګاونډي ملک هند هغه پټرول اخلي پټرولیم مصنوعات الي او په سوی الي یعنی که په 50 یې خرڅ کړي نو هغو ته بیا هم بچت دی خو موږ ولې نشو اخیستی لکه دلته د ولس سوال هم راپورته کېږي چې موږ ولې د امریکې دومره تابعدار او پابند یو او په دغه مذاکراتو کې دا خبره ولې نه کېږي چې موږ ته دومره ګران تیل راځي او که تیل چې څومره ګران شي بل خبر پسې د تیلو هم دی بل خبر د تیلو هغه کم قیمت دی هغې له راځم خو د هغې نه مخکې پاکستان ولې نشي اخیستی نو دا یو غټ سوال دی دا زما سوال نه دی دا د هیواد سوال دی د هیواد د وګړي د هر چا په خوله دغه سوال دی چې موږ ته 4.5 پورې پټرول ځي ولې ځي نو دا سوال د هر چا راپورته کېږي او پکار ده چې د دې جواب چې دی هغه ورکړی شي ورپسې د پټرولو حوالې سره چې د کم قیمت کمېدو قصه ده نو پټرول په خپل ځای باندې پاتې شوي البته په ډیزلو کې 22 روپۍ کمی راغلی دی اوس هم پوهان وایي چې 100 نه سیوا په یو لیټر کې حکومت چې دی هغه زیاته لیوي یعنی ډیوټي اخلي د دې نه مخکې چې دا کم بحران جوړ شو جنگ په ایران او د امریکې دی پخوا کې په هند کې تیل نه ګرانېږي په افغانستان کې تیل نه ګرانېږي په بنګلادیش کې تیل نه ګرانېږي په نوره دنیا کې چې هغې ته تیل او که ګرانېږي نو 10% 5% او تاسو یې 100% 70% تیل ګرانې نو دیو خو دا ظلم وشو او دا ظلم د نن نه دی دا زموږ ظلم چې کم حکومت هم راځي خو دې حکومت بیا ډېر حد وکړو یو بجلی یو پټرول په دې کې زموږ سټ وایي په دې کې موږ دبا وایي ځکه چې د دې دواړو باندې ټول هر څه منحصر دي یعنی بجلی پاور دی او پټرول چې هغه زموږ هم پاور دی دا 2 پاور باندې د دې خاص لاس دی او د حکومت خو په خصوصي بلکې دا اوس موږ لا IMF دا ریټونه مقرره کړي شو ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ په خوا کې هند د ایران نه پټرول لري او موږ نشو اخیستی او موږ چې دی یعنی بلین روپیز چې دي په دې جنګ په دې دوران دا د حکومت زیات لیوي واغسته خو که تپوس دې وکړي نو اوس به ورسره هم هېڅ څه نه وي دغسې په هېواد کې یو بل ناورین چې دی هغه چې سر راپورته کړی هغه زموږ د بجلۍ مسله ده او د بجلۍ په مسله کې دا ده چې تر اوسه پورې 10 غنټې 8 غنټې لوډ شیډینګ دا چې دی دا نوټ کېږي او غیر اعلانیه واکداران وایي شاټ پال دی اوس که لږ د دې اپریشن ته راشو تاسو ته پته د پاکستان مسلم لیگ چې کوم 13 حکومت و هغې کې د بجلۍ دپاره دې ټیکې ورکړې وې منصوبې جوړې شوې وې او د دغه منصوبو نوم IPPs و او تاسو به کتلي و چې په څه وخت کې جماعت اسلامي چې کوم حافظ نعیم دی
نو هغه په دې اسلام آباد کې درنه هم ورکړې وه، اگر چې درنه په دې چې ختمه شوه او دوی ته ویې دا ارزانه نو 2 روپۍ نور یونټ ګران کو، خو هغې کې لا دا فایده موږ ته وشوه چې خلکو آی پی پیز وپېژندل او آی پی پیز د بندېدو حکومت هغې ته خوشخبري هم ورکړې وه. نو آی پی پیز چې اوس کومه بجلی جوړوي نو د هغې په آسان به دا ووایم چې لکه فرض کا موږ ته 100 میگا واټ بجلی فرض کا پکار د هیواد ته، نو هغه 300 جوړوي، یعنی 200 زیات زموږ د ضرورت نه جوړوي. اوس دلته چې زموږ ضرورت 100 دی نو بیا زموږ چې کوم واکداران دي د بجلی د محکمې یا د بجلی زموږ چې کوم پاور دی د هغې، نو هغه دا وایي چې یاره زموږ دا چې کوم فریم ورک دی او دا تارونه دي نو په دې کې خو 50 بجلی ایله ځي، لکه 100 جوړو ضرورت دی 100 او موږ 50 ورکوو نو لوډ شیډینګ کېږي. نو لوډ شیډینګ چې دی شارټ فال دی، ولې زموږ سره بجلی کمه ده، حالانکې په بیک بجلی د ضرورت نه زیاته ده. دغه د ضرورت نه زیاته بجلی چې دلته جوړوي دغه آی پی پیز، دې ته پیسې څوک ورکوي؟ دې ته پیسې ما او تا ورکوو، زموږ د ټیکس پیسې دي، زموږ حکومت دې ته پیمنټ کوي او پیمنټ دا کوي چې یعنې دا بجلی تاسو جوړه کوي. اوس دا د ضرورت نه زیاته بجلی جوړیږي او هغه دلته کنزیوم کیږي هم نه، ولې چې زموږ تارونو کې هغه زور نشته، هغه تپړ نشته زموږ د الکتریسټي چې کوم زموږ یعنی فریم ورک دی. اوس نه پوهېږم چې د دې به سهل پکار دی او سهل به راوځي او حکومت به دا تر څو پورې د ولس سره کوي او په ولس کې هم داسې څوک نشته چې هغه دا تپوس وکړي چې ته چې فرض کا 3 چنده بجلی جوړې نو او څه ضرورت دی چې پیسې پې هلې، یعنی دغه یو یونټ زه اوس لکه ټریپل ځکه هلم چې هغه بجلی دومره جوړوي، نو څه ضرورت دی دغه آی پی پیز ولې بیا دي؟ ښه چې دومره ضرورت زموږ تارونو کې څومره بجلی راتلی شي نو پکار دی چې موږ دومره جنریټ کړو که نه، څه ضرورت دی چې موږ دومره ډېره بجلی زموږ څه اوس د دې ایکسپورټ هم نشته، خرڅوي هم نه، نو پکار ده چې د دې دا بجلی دې کمه شي. بیا دې نه ده پکار چې دومره ډېره جوړه شي چې تر څو زموږ دومره ډېره پکار نه ده. خپل وروستي خبر ته راځو او هغه د سابقه خاتون اول بشرا بیبي حوالې سره دی. څنګه چې تاسو ته پته ده څو ورځې وړاندې د عمران خان خبره ډېره زیاته هایلایټ شوې وه چې هغه په اول ځل هسپتال ته بوتلی شو، د سترګې هغې ته شکایت و. اوسه پورې دعوه دا ده چې 15% نظر نشته د ښۍ سترګې او د 15% چې دی نشته او د 15% دی. دغه ډېره مسله پکې هم جوړه شوه او احتجاجونه هر څه په خپل ځای، خو دا یوه مسله چې ده عمران خان ته ډېره زوروره مسله مخې ته راغله. اوس 13 ورځ د بشرا بیبي هم سرجرۍ خبره راغله، هغه هم شفا ته چېرته چې عمران خان وړی شوی و هلته هغه لاړه. بیا د هغې دا ښه وه چې د ده خو یعنې د عمران خان کور ته خو چا څه سوال جواب نه و کړي، البته د بشرا بیبي کور ته سوال جواب شوي و او د هغې په خوښه هغه چې دی د هغې سرجري مکمل شوه او دا ده چې د خطرې نه بهر ده. خو دلته یو سوال عجیبه راپورته کېږي چې یاره ښۍ سترګه د دې د عمران خان ښۍ سترګه او د بشرا بیبي ګسه سترګه ویل کېږي چې د هغې اپریشن وشو. اوس دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې آیا دا حسن اتفاق دی چې د دواړو نظر کمزوری کېږي که نه؟ څه خلک دا هم دعوه لري چې د دې شاته داسې څه سازش شته ضرور چې هغې د دې د نظر ختمولو کوشش دی. اوس دغه خبره کې څومره صداقت دی، دغه دعوه څومره ټیک ده، خو دا یوه دعوه راپورته کېږي. بل د پاکستان تحریک انصاف د طرفه خو مستقل دغه بلیمز کېږي حکومت باندې چې دوی په سوچ سمجې منصوبې سره د عمران خان سترګه خرابوي، هغه غواړي چې د هغه سترګې نظر ختم شي چې د دې ته لاره هواره شي، خو داسې به هېڅ چیرې ونه شي. اوس چې د بشرا بیبي دا خبره ورپسې راغله نو ورپسې خلک نور په تشویش کې شو چې آیا عجیبه خبره دا ده چې په دې جیل کې څه وجه ده چې صرف سترګې خوږېږي هم نه، یعنې نظر د سترګې تلل دا ډېره لویه سوالیه نښه ده. بهر حال مخې ته بیا څه کېږي، آیا د دغې سره تحقیق څه کېږي که نه کېږي، خو دومره ده چې یو ځل بیا دغه ټینشن چې دی دغې سر راپورته کړی او ولس چې دی هغه دغه یو سوال کوي. تر بل ویلاګ پورې خپل کوربه حبیب الله همدرد ته ورکوي اجازت. تلوي الله.